دوستانو سلامونه او درنښت هیله لرم تاسو معززه کورنۍ او دوستان مو صحت ولري د ژوند چارې مو انشاءالله په خیر وي. د برمل ولسوالۍ څخه ستاسو سره په ژوندۍ بڼه باندې یو هیله کومه چې ویډیو په څپو ګروپو باندې در سره شیر کړئ تر څو د برمل ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې د دوی د خپل خولې څخه تاسو واورئ. زما و څنګ ته یو ځوان دی دا به دغه ستونزې خپله درته ووایي چې دوی کومې ستونزې لري څه شي ته ضرورت لري او خلک د کومو شیانو ستونزې د کومو موادو مرسته ورسره وکړي. خو ستاسو څخه په ډېر درنښت سره هیله کومه چې تاسو دغه ویډیو په ګروپو پر خپل صفحو باندې در سره شیر کړئ. که مرسته په وس کې نه کېږي ستاسو دغه شیرولم چې تاسو پر صفحو باندې دغه لایف ویډیو د برمل ولسوالۍ د اوسیدونکو لایف ویډیو در سره شیر کړئ. دغه د دوی سره خپله مرسته ده او د دغه لارې څخه به وکولی شي چې ډېر کسان هغه څه ته متوجه سي چې دوی مخکې نه وه متوجه. زما سره د برمل ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي دي چې خپل د کورنۍ غړي هم د لاس څخه ورکړي دي. دوی به د زلزلې په مورد کې بحث در سره ولري او کومو شیانو ته دوی ضرورت لري. دغه خیرخوا خلک یا خیریه بنسټونه یا نړیوالې موسسې دا چې راځي تیار به آماده وي او خبر به وي د دوی په ستونزو په دیو باندې به خبر وي. اول خو ځای لري چې د ټولو خیرخوا خلکو که نړیوال دي او که کورني ملي تجاران دي او خیریه موسسې دي د هغو څخه مننه وکړو او دعا ورته کوو چې خدای پاک دې پر دواړو دنیاو باندې یوازې ورکړي چې د دوی سره د دوی په ژوند ژغورونو کې مرسته وکړل او تر خپله وسه پورې کومک ورسره وکړي. خدای پاک دې ټول ته اجر عظیم ورکړي. خو بیا مې هیله کوم دوستانو ویډیو در سره شیر کړي پر صفحو باندې در سره شیر کړي او په ګروپو کې شیر کړي تر څو د برملو د ګیان ولسوالۍ د زلزله ځپلو کورنیو د دردونکي ځورونکو او کړونکي حالته څخه ټول دوستان خبر سي. دلته تقریبا زه فکر کوم چې د حرارت درجه به تر 40 درجې لوړه وي. د غره لمن ده د شپې او د ورځې ډېر سخته ګرمي ده. دلته ډېر ماشومان د نسناسې په ناروغۍ باندې هم اخته سوي دي د ډېرې ګرمۍ د وجې څخه او تر شنه اسمان لاندې دوی بس ویدیږي. نو نه د اغوستو هغه څه چې درلود هغه ټول تر خاور لاندې سوي. حتی د اغوستو یوه جوړه کالي هم نه دي ورته پاتې سوي. دا د زما سره فکر کوم که اشتباه نه وکړم مخکې مې پوښتنه ځینې وکړله انزله نومېږي. انزله ورور نومېږي. دا دی د انزله ورور به خپله د دې ځای ستونزې دی د دغه برمل ولسوالۍ اوسیدونکی دی او بل د هغه فعاله ځوانانو د جملې څخه دی چې د زلزلې د ورځې څخه تر اوسه پورې د ټولو ټیمونو سره په رضاکاره توګه باندې ورسره ځغلي د غره په سر ته د غره لمنې ته درو ته دشتو ته ورسره ځي تر څو حق و حقدار ته ورسیږي او خلک اضافه مرستې. یو شی چې راڅخه هیر نسي د دې ځای د امنیتي مسؤلینو سره د اطلاعات فرهنګ رئیس دی، انکشافي دهات رئیس دی، د سرې میاشتې رئیس دی، بل څوک دی د زراعت رئیس صاحب دی، ضد حوادث رئیس صاحب دی. د دوی څه ځای لري چې مننه ځینې وکړو. مننه خاص په دې خاطر باندې ځینې کوم چې په مرستو کې مداخله نه کوي. هر خیریه بنسټ که راسي او که تجار راسي دوی د امنیت وایي هغه کورونه دي نفر به دغه در سره ولاړ سي راهنما در سره ولاړ سي. هر څوک چې ستاسو په نظر مستحق و معیار مو ورته ایښی و هغه ته د مرسته ور ورسوئ. خو دوی خپله په مرستو کې دغه نه لري، مداخله نه لري. امنیت هم دوی ورته نیسي او مهمانوازي هم دوی کوي. برای ما خصوصا ډېره جالبه دا وه چې موږ یو ځای ولاړلو میلمانه وو، میلمانه ډېر سوله. دوی خپل نفرو ته بسکیټ و چای ورکړلې او موږ ته ښه ډوډۍ دغه کړې راکړې.
خو بس هلته هغه مېلمستیا هم سره دغه سول بې خوند سوله، یو 2-3 نفره راغله، لړم یې راویول، واده راکوې که دې په دا لړم باندې وخوره. بس ټوله شپه د لړمانو زمین څخه بیرېدلو. نو د انزله ورور دا دی، د انزله ورور به ستاسو سره مخ کړمه. دی به د ګیان و دلته چې دا زلزله ځپلي ټوله که سپېره ولسوالۍ که زیړوک دی او که دغه دی، د ټولو مشکلات یو شی دي. سلامونه نکیلې احترامات ټول د پیج کتونکي او اورېدونکي ته. زه خپله د بیرمن ولسوالۍ کې تاسو به خبر وئ چې دلته زلزله شوې ده. په دې زلزله کې تقریبا د بیرمن ولسوالۍ چې په دې کې تقریبا 2,500 کورونه پکې وران شوي دي او شهیدان چې کوم دي، زه بدبختانه هغې کورنۍ نه زم تعلق لرم چې 13 کسان زما پکې شهیدان شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. په دې باندې زه نه وم خبر. په دې باندې دلته چې کومه دي انساني که کیدای شي د مرګ کچه به لږ کمه شوې وای، که دلته هغه فیسیلیټي موجود وای، که کلینیک، روډ، ورسره مکتب، دلته دا یو شی هم نشته. ورسره د سره چې کومې مخابرات یا شبکې، دا یو شبکه هم دلته نشته. که چېرته د 4 شی بنیادي موجود وای دلته عمومي کې، د مرګ کچه به دومره زیاته نه وای. تقریبا 2,500 کورونه پکې وران شوي دي. دلته چې اوس مرسته راشي، دوی اکثر شهیدانو یا زخمیانو په دې باندې، خو دلته اوس کورونو کې اوسېدی ځای نشته. چې څومره دلته فامیل دي، ما مخکې اشاره وکړه چې 2,500 کورونه وران شوي دي. اوس د دغې بیا جوړونه ده. دغې اوس یو شی هم دوی سره نشته چې څومره دلته پیجوال کسان دي یا په نړیوالو باندې موږ کوو، څومره نور سوسایټي دی ویل پر په هغې باندې موږ کوو چې نن دا خلک محتاج دی چې تاسو د دې ملا مضبوطه کړئ، ویې تړئ. او بل چې بنیادي من شیونه کوم دي، که هغه مکتب، روډ، کلینیک، ورسره مخابراتي، دا سامان بنیادي د انسان د ژوند پرمختګ د هوساینې لپاره دا بنیادي شیونه دي چې دا دلته موږ ته په دې باندې کار وشي. شاهدان نور د داسې مشکلونه چې کوم اسباب په لحاظ موږ بچ کېدای شو چې موږ ته بچ شو. نور واقعیا دلته ډېره سخته ده. زه چې خبرې کوم نور هم کولی نه شم. درد دومره زیات دی چې داسې الفاظ نشته چې زه نور ادا کړم. مشکلات سوا دی، نور به خپل سلاب صاحب دې حواله کې دی څه درته ووایي. دوستانو زه خبر نه وم چې د انزله ورور د کورنۍ، خپل د کورنۍ 18 غړي شهیدان سوي دي او په دې دردناکه پیښه کې د لاس څخه ورکړي دي. ځکه چې دی زموږ سره ځغاستې غرو درو په دیو کې سروې را سره کوله، نو د موږ ته هم نه وویله. موږ چې به مرستې هم دغه کول، د په کور کې به بل چاته ورته تسلیمولې. دا اوس چې ده راته وویله موږ خبر سو. خدای پاک دې غر کې رحمت وګرځوي، خدای مو دغه اخري غم که او خدای پاک مو د بقایه غم څخه وساته. خدای پاک دې وزونه درته درکړي. دوستان یو شی چې هیر مو نسي، د خیمو کمښت یې بس که د چا واسو قدرت کار کوي، یو څه خیمې د برمل ولسوالۍ ته یو څه خیمې راواستوي. د خو 2,500 کوره 2,500 کوره د خپل علاقه درته یاده کړله. ولې زموږ صرف د برمل ولسوالۍ هغه لوړ برمل هغه خوا چې دي، هلته په 100 کورونه نور دي چې یا نیم نړېدلي دي یا چاودېدلي دي او یا هم په داسې حالات کې دي چې نور نو د اوسېدونکي نه دي. یو دا غذایي مواد په کافي اندازه باندې دلته راغلي دي. ولې که د دغه غذایي موادو پر ځای باندې نغدي مرسته د دوی سره وسي او هر څوک چې راځي دلته زمینه مطلقاً ورته مساعده ده، هیڅ مشکل نشته، هیڅوک ستاسې په مرسته کې مداخله نه کوي، زمینه د توزیع درته مساعده کوي. که د دوی سره د ساختماني موادو مرسته وسي او یا هم د نغدو مرسته وسي، تر څو هغه شی چې دوی په کار دی دوی رانیسي، غذایي مواد، چای، بره، غوړي، وریجو، وړه په کافي اندازه باندې خیرخوا کسانو خپل افغانانو ورته راورسوله. خدای پاک دې صدقه او زکات او خیرات ورته قبول او مقبول وګرځي. سیلاب خیره بنسټ بغیر د خپلو مرستو څخه بغیر بیخي د یو زیات شمیر هیوادوالو د توزیع ویاړ هم درلودی چې په د نورو په توزیع کې مو مرسته ورسره وکړله. هر یو چې راتلی ادرس ور معلوم و، زنګ به وهي. دا اوس هم دغه رقم دی، تماس نیسي چې زموږ سره په دا توزیع کې کومک وکړه. تر ټولو ښه خبره دا ده چې دلته د دې ځای امنیتي مسؤلین او هغه
د نظارت کمیټه چې ده دا مداخله نه کوي، هېڅ نوه مداخله نه کوي. دوستانو مطلقا غلطه ده چې دا دوی مداخله کوي. زمینه درته مساعده کوي، وایي هغه کلی دی ورسه په هغه کلي کې چې هر څوک کوره ستا مربوطه موږ ته یې ماسې لیست راوړه چې دغه ته تا مرسته ورکوي، بل نفر چې راغی هغه بقایا کورو ته بیا هغه مرسته ورته ورسوي. نو یو د کالو ډېر کمی دی دلته، د خلکو ټول شان در خاور لاندې سوي دي چې او بل د برمو ډېر دغه لري، صحي اوبه اصلا نه لري دلته په دغه ځای کې چې موږ یو. فقط که درته وایم یو 1000 کسه څخه به اضافه رضاکاران وي دلته او ټول هم رضاکاران دي. دا رضاکاران کې به زه فکر نه کوم چې 200 نفر دې لمونځ کړی د اوبو د نشتون په خاطر باندې او ځینو په تیمم باندې لمونځ وکړي. کرونا زیاته شوې ده کنه اوس مخامخ خبرې دلته اوس کولرا دلته اوس چې کومه ډیزیز ده کولرا دا زیاته سوا شوې ده. اکثر تقریبا اوس د مرګ کچه چې 15 سره رسیدلې ده او دلته صحت بخش کې موږ سره څومره زیات کار وشي چې هغې ته موږ سخته اړتیا لرو چې هم څانګه ورسره وشي. بل کورونه زیات نړل دا خو کوم د برمل ولسوالۍ کې صرف مثال څو کلي دي 8 کلي دي، په دې کې تقریبا د 2.5 په میل دی پکې دا ویجاړ شوي دي. برمل ولسوالۍ زیاته ده، دا خو چې دلته د مرګ ژوبله پکې زیاته شوې ده، لږ مرګ کچه پکې زیاته شوې ده. کورونه خو د هر چا وران شوي دي خو د مرګ دومره نه و پکې شوی د آس پاس علاقې کې. خو کور کې اوس یو څوک نه کور ته ورتلی شي ولې چې ټول کریک شوي دي، مات شوي دي. هر کس یاریږي چې کور ته خپل کور ته نشي ورتلی، بس ټول بسرپناه ناست دي، دومره یو تنبیه دی بس په غې کې ناست دي. خو څومره دغه کسانو موږ دا هیله کوو دوی یو پرې کومک کولی شي چې موږ سره دوی پیسې کې کومک وکړي، نغدي کومک وشي موږ سره. دا غلایي توکي چې کوم شپسخانې سامان دی په دغې دا هم خرابېږي، څوک یې سمبلوی هم نه شي. بل دلته داسې وي چې زیات رش کش وي په مواد سړی د مشکل سره مخامخ کېږي، ورسره بېعزتي وي پکې. دلته چې کوم هغه ورونه دوی خاص کومک کوي چې دوی موږ سره پیسې کې کومک وکړي، که هغه شهید کس وي که مثال چا کورنۍ پکې شهیدان شوي نه وي، هر کس ته په دې کې زیان رسېدلی دی چې موږ د هر کس دلته کومک وکړي. یعنې مرسته باید عامه شي، عمومي شي. ولې چې دلته اوس که یو کور دی وران شوی دی تقریبا 100 لکه خرچان پرې راغلي دي. داسې کورونه شته چې په دې نه ګران جوړ شوي دي. اوس کور یې وران دی که شهید الله پاک نه وي پکې ورکړی که نه، خو کور خو وران شوی دی. اوس خو دوی یو شی هم نشته هلته د سرپناه دپاره. نو په کار دی دلته اوس د امنیت په بخش کې اسلامي امارت هېڅ مشکل نشته. دومره ښه زمینه امارت په وس کې چې څومره دوی کومک وي یا دوی څومره توان لري هغه یې موږ سره بلکل کړی هم دی، کوي هم یې. او نور څومره موسسې دي یا داسې یا ځینې کسان به وایي چې کیدای شي د فنډ چې موږ توصیه کوو داسې وي چې هلته ګډوډي پکې راشي. د هغې دپاره دوی دلته ډېر ښه ترتیب برابر کړی دی، یو شی داسې مشکل به نه وي پکې. دې کاکا هم د خپل کورنۍ څو غړي د لاس ورکړي ستا خبرې ټول اوري که یو سلام علیک ورته کې بیا السلام علیکم تاسو ته ډېر دوا سلام دی ډېره مننه دودنۍ 15 کسان مې شهیدان ورکړل، 2 مې ټبرې وې، 2 مې زمن وې، 2 مې لورکۍ وه. په دا شپه باندې چې زه راغلل او ویې پړه مې کوله، ملک ډېر ښار دی، اوبه مې لګولې. چې راغلله زه ویده شوی وم چې دا ټوله منطقه داسې ښځېدله شو. بل مې تره زوی و دغه سیره وکړه چې وزخې لاندې کړه. چې زه راغله زه خپله کورنۍ ته راوتښتله چې راغله هغه ټوله لاندې شوې وه. سیز طریقه و د ګمټین د یک وشي غانه و من امکان چې مو راکښلې وه. او اوس موږ ته دا ضرر راتی چې سړک را جوړ شي او سکولونه را جوړ شي او مدرسې جوړې شي او امارت طرفه خو شام رسو شو. میږه خو پیژنه میږه نه دی اړه دغه وړې قسم دی بل راځلې. د اوبو سیستم دی، د اوبو بکی نشته، بکی بل اتشلو بنشته. بل د خلک چې راغلی دی ډېر خلک پته بنینه المنځین او داسې او د ساختماني مواد څه خو کانکریټ و سیمنټ و داسې کورونه چې جوړ شي، کورونه چې جوړ نه شي دغه ډېر منطقه ته ډېر غټ کورونه وران شوي دي. دوستانو دا زلزله د نورو زلزلو سره راسل ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زموږ کور خپل نه نفر شهیدان شول په دا کې طالبانو ډېر کومک یونیک په زور وایي چې دا خلک درته ناست دي دي ټوله ستا دغه کوي ښه خلکو ډېر خلکو راغلی دی کومک یې ډېر وکړ دی نه قربان شو او ډېر کومک یې وکړ هر تشي کومک یې وکړ خو موږ ته هېڅ خاص ګوره دا د خلک دغه کوي خلک کومک کوي دلته دا یو چا کمنټ پرې ایښی دی چې د یوې برمې مصرف څو راځي چې زه یوه برمه ورته جوړه کړم برمه یعنی موږ کرینه ته ضرورت لري کرینه او پلخار لنګ دي دا ته ضرورت لري نر ارتش دوستانو دا ویډیو در سره شیر کې که مرسته نسئ کولی دغه ستاسو شیرول خپله مرسته ده او یو څوک دې ته متوجه کوي چې دلته باید د څه شي مرسته وسي مننه ډېر دلته چې کیې باید به مرسته وشي کیون برمه وواللی شي کرینه ته جوړ شي अनि دغه مرسته پلخال ډېره ضروري ده نره د هر تشي مرسته ورسېدله که دونادو که خمادو که ته هر تشی دی هر تشی ته ورسېده یو د غاړې کالي د کالو د ماشومانو د دیو د نارینهو د ښځو جامې البسه هغه خو به موږ هم خپل هم تقریبا یو 2000 سوه 3000 سوه 4000 جوړې سوې چې څومره سولې هغه به موږ آمادګي شروع کړي دي د سیلاب خیریه بنسټ د خوا څخه د 3000 څخه تر 15000 جوړې کالو پورې به انشاءالله موږ آمادګي ورته ولرو نو بس دغه رقم حالات دي دوستانو دلته نه د اوداسه اوبه پیدا کېږي نه د څښلو اوبه پیدا کېږي موږ خو لا پرون چې راتېرېدلو خارجیان ولاړ وه کور یې ودان زه چې ولیدلم اشاره یې وکړله چې ودرېږه چې سلام علیکم وکړې بیا یو څو کټنه اوبه راکړلې چې هلته اوبه نه پیدا کېږي لوړ دغه اوبه در سره واخلي نو موږ خو اوبه درلودلې لیکن نور کسان یو څه لږ د اوبو د نشتونه څخه یې دغه کوله موږ به هم کوشش وکړو چې خپل ټوله توجه دې خواته راجلب کړو او دا دی د دوی غږ مو هم تر تاسو پورې در ورسوي ته راسه ورور دا یو بل ورور دی هم دی خپل د کورنۍ څو کسان یې د لاس څخه ورکړي دي دا دی السلام علیکم ټول ملګري ته سلامونه دي مو خپل څلور مړه کورنۍ انا لله و انا الیه راجعون دغه که ختم شوله په د زلزله کې شهیدان شو بس خدای موږ ته ضرورت دی چې نن سبا کې چې کرینر ته جوړ شي دا موږ ملک خو که نور خلک نه ولیدلی تاسو خو ولیده چې نه روډ شته نه هسپتال شته نه سکول شته هېڅ شی نشته چې موږ ته حاضر وخت کې د کرینه جوړ شي د نورې چارې بیا سوکا پسې کې خو د کرینه ته یې موږ ډېر ضرورت دی چې کرینر ته او اوس کافي وخت هم ستا که د ژمی راغی دا ځای به زه هم ډېر یخ هم یې ډېر یخ لري دولته په کټې کې په بخارۍ ته بیا او په شپه کې 2-3 ورځې پسې چې ګېږي بخارۍ وبلوي دا راسوړوي غا نشته بل دلته خو هېڅ کورونه خو تاسو خپل ولیده چې ټول تباه شوي دي زه دوستانو یو ګړی وروسته د دې ځای څخه کوشش کوم چې پر پوکس باندې یو څو کورونو دغه درته راولمه دلته ډېرې کسانو لیکلي دي چې د یوې برمې مصرف څو دی چې د یوې برمې مصرف دلته څو دی برمه دلته 1500 متر وایي 1500 متر وایي او څو متره باید ووهل سي 50-50 کلدارې په لګي په برمه باندې دا مصرف یې ډېر لږ راځي د بمبیو د دې ټول سره د پیپو د دې ټول سره شاید 1 لک څخه زیات مصرف رانسي تر سیمټو تر دې ټولو پورې تر 1 لک پورې زیات رانه دلته ښه دي اوبه ډېرې کښته نه دي او موږ به کوشش وکړو چې 1 متره هم اضافه درته دغه وکړو درته دا د ځینې کسانو دغه کړی دی دا د ځینې کسانو لمبر غوښتی دی چې لمبر یو ورور نوشته کړي دي چې کالي په کافي اندازه باندې در روان دي مننه دوستان مننه جارسم او څپلۍ موږ ورته راوړلې تقریبا 2.5 موټره څپلۍ مو ورته راوړلې د معدن د افغانستان د معدن او صنایع د خونو د طرفه څخه مو ورته دغه کړلې هغه نو پر دوی باندې تر هغه لا هم ډېر وې 2.5 موټره به ډېر وه ورته تر 2.5 موټره ډېر وه تقریبا 2 موټره سامان و خو دا 2.5 موټره یوازې زه فکر کوم چې دغه وه 2.5 موټره یوازې چپلکې وې بوټان و چپلۍ وې
د مجاهد ورور وایي چې د صنایع او معدن نماینده دی. نو هیله کومه دوستانو هغه شی چې د دوی بنیادي مشکل ور حلولی سي د هغو مرسته ورسره وکړي، لکه دروازه ده، کړکۍ دي، ګاډر دی، سیمنټ دی، سیخ دی، د دې او اوس هم هره ورځ برای مخصوصا هم یو ټکان د زلزلې دلته یو څو یې راویش کړله، خو ډېره دغه نه وه، ډېره شدیده نه وه. دا بل ورور هم څه نومېږي ده؟ احمد جان هم بم راسي. احمد جان هم وکیل صاحب د دوی دپاره دا خبره بهتره ده چې دوی اوسپنه او ګاډر او چکوا ورته واغوندي استعمال. سلام علیکم نیکې هیلې او احترامات. ملګرو دلته مونږ یو خو د انټرنیټ او دغه ساده شبکه او کلرونه دلته ما یو انټرنیټ پاله کړی دی سیټلایټ نه. سیلاب صاحب مونږ ته راشي بیا پلایپ دغه ځای نه راځي، مونږ ته دغه ډېر تکلیف دی. بل د یو اوبه ډېر زیات تکلیف دی راته، لکه اوبه دلته ډېرې زیاتې دي. نن تقریبا د کورولا کیسې نه تقریبا 1100 نه زیات راغلي وو. دلته ډاکټرانو راپورټونه ولیږل او سکول، اسپتال او تقریبا دغه شیان بالکل نشته، روډونه نشته. تقریبا موږ ډېر دغه ته ضرورت لرو او هغه ته ډېر ضرورت نه لرو، لکه دوڼه شوه، غیړي شول، بوره شوه، دغه هر تشر ته رسېدلي دي. تقریبا د کوم سامان چې مو درته وښود دغه ته ډېر ضرورت لرو. یو خو خیمې او خیمې ته ډېر ضرورت لرو. خیمې ډېر ضرورت لري. تقریبا 1100 کوره اوس هم بې خیمې پاتې دي. بالکل. موږ چې د دغو سیمې سروې کړې ده 3380 کور نور پاتې دي. 3380 کور نور پاتې دي په دا برمل ولسوالۍ کې په غرو په دیو کې. نو هر څوک چې راځي دوستانو یا نغدي پیسې ورته راوړي یا د ساختماني مواد ورته راوړي یا خیمې ورته دغه کې ورته راورسوي چې د دوی بنیادي مشکلات د هر کور په فامیلونه غټ دي، هر کور ته 3-4 خیمې پکار دي. یو شی دی چې دلته رئیس صاحب ویل چې دلته رښتیا هم ول موږ په کور باندې یوه خیمه ورکړې ده. په هر کور کې 4-5 ورونه اوسېږي، 5 سره یې ودونه لري، مګر موږ پر 5 باندې یوه خیمه ورکړې ده. هغه ما چې د ماشومان د هغه د کولرا مریضي دلته پیښ شوې ده چې د پرون رئیس یې 11 پیښې دلته دغه شوي دي، ثبت شوي دي. صحي ټیمونه شته دلته او په رضاکاره توګه باندې دوی ټوله دلته کار کوي. بیا هم یاداوري کومه د ضد حوادث د رئیس صاحب، د سترې میاشتې رئیس صاحب، د زراعت د رئیس صاحب، د انکشاف دهات رئیس صاحب، د دې ټولو د ستړیاو، د دې ټولو د زحمتونو او د دې ټولو د مینې څخه چې دا ورسره ډېر ښه برخورد لري، ډېر ښه وضعیت ورسره کوي، د دې ټولو څخه نړۍ مننه. د دوی دغه اخلاقي، انساني او عاطفي برخورد دی چې دلته ډېر کسان تشویق کړي دي چې دلته مرسته راورسوي، چې داسې هر څوک راسي دستي یوه دانه خیمه ورته ورکړي، وایي ورسه ځان ته د جلا وطاق هلته جوړ کړه چې په تکلیف نه سي. دا دی رئیس صاحب وایي 7 وطاقه مې رئیس صاحب دا دی رئیس صاحب براولو درته. رئیس صاحب مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله. د برمل ولسوالۍ نه ټولو هیوادوالو او اړونده مؤسساتو باندې غږ کوو څنګه چې اوس په دغه حساس وخت کې امتحان ور عملي دلته مقصد کومکونه ورکول د ولس سره داسې په مستقبل کې د دغو خلکو د استوګن د سرپناه دپاره د کورونو د ترمیم ترتیب جوړ کړي. هغه که ستی له طریقه یي که د هر چا له طریقه یي تر موږ چې دلته رارسېږي انشاءالله په شفافه طریقه باندې به دوی کارونه تکمیلیږي. او کوم څوک چې دلته راځي هغه که د امنیت برابر وي، که د مهمان نوازي به برابر وي، موږ تصمیم لرو انشاءالله د دوی دپاره موږ دلته اتاقونه جوړ کړي دي. داسې اتاقونه خو له موږ سره دلته نشته لکه څنګه چې په خپله سیمه کې وي، نه یې په اطرافو کې لرو بدبختانه. دغو خلکو خو تاسې ولیدل کورونه او مساجد او مدرسې او هر شی زیانمن شوي دي. په مجموع کې لکه د سیمې خلکو چې مقصد د دغه شي غوښتنه وکولی چې دلته موږ مکتب ته ضرورت لرو، کلینیک ته ضرورت لرو، سړک ته ضرورت لرو. رئیس صاحب دا کمنټ راسه تېرېږي، یو روز کمنټ پرېښي دي د کوټې څخه وایي 50 لکه موږ چنده کړې ده، وایي پیسې در روانې دي. الله دې ډېر خیر ورکړي، ورته وایه په اطمینان
مشکل نشته. دا دې ستا خبرې واورېدی آنلاین درته ناست دی. بس وروره تاسو ته اطمینان درکوو چې د پکتیکا ولایت له طریقه د برمل ولسوالۍ دلته موږ کومه ساحه کې ناست یو دا په ډنګر لګډ باندې مشهوره ده. دا خلک کې استهلاک سوي دي. الله پاک دې بیا دا صحنه نه راویني. اطمینان درکوو چې په شفاف ډول به انشاءالله تقسیمېږي بدون د مداخلې بدون د یوازې مؤسساتو ته هم غږ کوو، خیریه بنسټونه چې څوک هم دلته خدمت کوي هماهنګي ته یې تیار یو، د امنیت تامین ته یې تیار یو او مداخله نه کوو. زنده‌باد زنده‌باد. دا دې موږ هم په دغه خطر باندې دوستانو دغه رقم تباه سوي دي. دوستانو دا تاسو ورته وګورئ، نه پوهېږم چې درته معلومېږي دا کور که نه درته معلومېږي. دغه رقم تباه سوي دي او هغه داسې ورته وګورئ هلته لیرې نه سو تللی. تاسې وګورئ د هغه غره په لمن کې چې مکمل دا کورونه دغه سوي دي، تباه سوي دي. او دا کورونه به زه نه پوهېږم چې په کاس کې به راځي که به نه راځي. دا دی دغه رقم نړېدلي په دغه کې 18 شهیدان په دغه کور کې سوي دي دوستانو. او بل نه پوهېږم چې دغه کورونه تاسو ته معلومیږي که نه معلومیږي. دا کلی دا اوغه لیرې څنډه کوم کورونه دي دوستانو، نه پوهېږم چې درته معلومیږي که نه درته معلومیږي. د دې شاته هم کلی دی، په هغه ځای کې هم تقریبا ډېر زیات تلفات هم په هغه ځای کې وایي رسېدلي دي. شهیدان زخمیان هغه کلی لري. او غذایي مواد ورته وګورئ دوستانو، دغه غذایي مواد په کافي اندازه باندې را رسېدلي دي، ولې اوس دوی و اساسي او بنیادي کار ته ضرورت لري. دوستانو تاسو ورته وګورئ. دا دی دا ټوله به موږ تر نن مازدیګره پورې د خیره سره توضیح کوو. دا ټوله کومکونه دي، اکثره کومکونه شخصي دي چې ملي تجارانو با احساسه ځوانانو په چنده باندې خو هیله کومه دوستانو د دوی سره د داسې شي کومک وکړي چې د دوی په درد باندې وخوري، د ګاډر و، د دروازې و، د کړکۍ و، د فرش و، د دې کومک او که نغدي مرسته ورسره وشي دوی به د خپل مشکل دوستانو هغه زه فکر کوم چې هغه کله چې کمر ړنګ سوی دی هغه به زه فکر کوم چې درته معلومیږي. دا اوس صحیح سو زه فکر کوم چې اوس درته هیله کومه دوستانو ویډیو د مرستې او لاسنیوي په خاطر باندې شیر کړئ تر څو د دغه کورنۍ سره هر څوک تر خپله وسه پورې مرسته وکړي. ډېر په دردونکي ځورونکي او کړونکي حالات کې دي. ورته وګورئ دوستانو دغه رقم ټوله دغسې هر څه د منځه څخه تللي دي، هر څه دغه دي دوستانو. ورته وګورئ د غذایي مواد دومره را رسېدلي دي، تجاران یار یو خپل بینر پر وهلی دي، خدای دې وزونه ورکړي. دا ولې یو خیمو ته ډېر سخت ضرورت دی چې تعداد او بل جامو ته کنې که څه هم دلته ځینو ورونو کمنټونه ورکړله چې څو موټره کالي در روان دي، خو موږ به هم کوشش وکړو چې کالي د وکړو، او که کالي ډېر راغله موږ به کوشش وکړو چې نغدي پیسې بیا وویشو. او یو د صحي اوبو دی، د صحي اوبو مشکل چې هر څه ژر حل سي په هغه اندازه باندې به تلفات کمې او کنې نو موږ به د یو بل خدای نخسته د یو بل ناورین شاهدان اوس. ایله کوم دوستانو ویډیو د مرستې او لاسنیوي په خاطر شیر کړئ، که مرسته نشئ کولی دغه ویډیو چې تاسو شیر کړئ دا خپله مرسته ده د دوی سره په سپو ګروپو کې در سره شیر کړئ. باعزته او سرلوړي اوسئ، خدای پاک مو راته وساته او لوی مهربانه بېنیاز او ستر ځواکمن د الله جل جلاله دي د هغه ټولو زحمات صدقې خیراتونه زکاتونه قبول و مقبول وګرځي چې د دغه زلزله ځپلو کورنۍ سره مرسته کړې او د دوی د ژوند په ژغورلو کې سبب سوي دي. خدای پاک دې پر دواړو دنیاو باندې اجر عظیم ورکړي او خدای پاک دې د دغسې درده څخه وسه او د دې منطقې دې الله پاک رب العزت د دې ځای د خلکو د آخري غم کې دوستانو دا نو هغه آخري نکته ده د دغه ځای څخه وروسته بیا فرضي کرښه ده اخواته او اوغم چې تاسو وینئ هغه مخامخ غر د دې واخواته تقریبا 1 کیلومتر واخواته نو فرضي کرښه ده. دغه ځای ته موږ راغلي سار خو مو نو حالته توضیح وکړه. باعزته او سرلوړ خدای مو راته وساته.